اول نن ډېر خوشاله یم، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې داسې ماحول ده ټولو دوستانو لپاره ده، ټولو هموطنانو لپاره ده. کله د ورزش ګټې زه خلاصه درته کله چې تاسو ورزش کوئ ستاسو وجود کې د خوشحالۍ هورمون ډېرېږي، همیشه خوشحاله اوسئ، سترس مو کمیږي. نو ورزش بهترینه لار ده، لکه څنګه چې وایي کومه ټولنه کې چې ورزش کم وي هلته به د ډاکټران به ډېر وي. نو د ورزش پیدو کې که تاسو موږ نه وغږېږو بیا هم کمه ده. د ډاکټر اوله مشوره ده اکثریت مریضانو ته چې ورزش وکړئ. نو خدای د افغانستان آباد کړي. زه نن واقعا د خوشحالۍ احساس کوم چې داسې ماحول کې داسې سټنډرډ جیم جوړ شوی ده. ډېر خوشحاله یم، په دې مطمئن یم چې دا دوکانداران دلته چې دي دا چا څه دلته بزنس کړی دا ټول خوشحالي راسي وګوري. د لومړي ځل لپاره کابل ښار کې د $1.5 میلیون په لګښت سره یو مجهز او پرمختللی ورزشي کلب پرانیستل شو. د کابل ښار نادر پښتون واټ کې په خیرخوا سوداګریز مارکیټ کې د بدن ښکلا او فټنس دغه ورزشي کلب د اروپایي هیوادونو د ورزشي کلبونو په سطحه په نوې او عصري بڼه جوړ شوی چې د سپورت لپاره نوې موډل او عصري وسایل ورته راوړي دي. اسکای پاور جیم دارای ماشین‌های مجهز و استاندارد میباشد و ماشین‌آلات ما جدید و بی‌نظیر می باشد و در بخش جیم و فتنس خدمات جیم همروزه، خدمات فتنس همروزه، خدمات اسپیشل ترینینگ، خدمات مساج، خدمات سونای خشک و بخار، خدمات شاور همروزه، خدمات لباسشویی، لاکرها و کانتین مجهز. تقریبا بیش از $1.5 میلیون آمریکایی را در سرمایه گذاری کرده. سپاسگزاری و امتنان میکنم و از تمام تجار عزیز خود خواهش میکنم که در راستای فرهنگسازی ورزش چون یک وجیبه ماست به خاطر حفظ صحه ما و تن سالم ما این برنامه را تقویت کنیم و این برادر ما را تشویق بکنیم و همراهش باشیم. د دغه کلب د پرانیستلو په مراسمو کې د کابل ښاروالۍ مسؤلینو وویل د خصوصي سکتور په همکارۍ سره به نور هم د کابل ښار د آبادۍ او پرمختګ بنسټیزې پروژې پیل کړي. امروز که برادر ما این قربانی را داده یکی از مراکز بسیار پیشرفته مدرن و عصری را به خدمت همشهری‌های عزیز کابل آماده کرده، ما به نمایندگی از شهروالی کابل از اینا قلباً سپاسگزار و تشکری میکنم و شهروالی کابل در کنار چنین تاجران و جوانان ما ایستاد است. د یادونې وړ ده چې خیرخوا سوداګریز مارکیټ یو کال مخکې د کابل ښار په یوه مهمه سیمه نادر پښتون واټ کې په یوې نوې او عصري بڼه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان پکې ښې اسانتیاوې شتون لري.